قدر وکړو د هغې دپاره الله د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي او دې صورت نوم هم صورت ابراهیم دی وجه هم دقه دی چې د ابراهیم علیه السلام تذکره پکې ده وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا او کله چې ابراهیم علیه السلام اے رب زما وګرځوه دا ښار امن والا دا ښار وګرځوه څه والا امن والا دا دعا الله قبوله کړې ده امن والا ښار دی مکه او دا به یي امن والا انشاءالله ده قیامته پورې باذن الله چې کله وران کې حبشې وره ده هغه وخته پورې امن والا ده سورت حج کې دا خبر الله ذکر کړې ده څوک چې به په دې کې فساد او فتنې لټوي که نه الله ذلیله کړي دي په دنیا کې هم ذلیله کوي په آخرت کې هم ذلیله کوي د ابراهیم علیه السلام دعا ده دې ښار ته چې الله د مکه امن والا ښار وګرځوه وجنبني وبني أن نعبد الأصنام او وساتما او زامن زما د دین چې بندگی وکو د بوتانو یلا ما او زما زامن ساته د سنه د بوتانو د بندگی نه الله اکبر دا د ابراهیم علیه السلام دعا ده ګوره داسې یېرېدو هغه په خپل عقیده باندې که زه د ځان نه او تاسو نه تپوس کوم کومه وروسته په دعا کې دا وایي چې یالله د شرک نه مې ساته یالله د بوتانو د بندګۍ نه مې ساته او زه ولې د بوتانو بندګي کومه څه زه ولې تا ته څه قبر پرست ښکارمه څه او څه به شي نو ولې ابراهیم علیه السلام د بوتانو بندګي کولی شي خو یېرېدو په ځان باندې ځکه ابراهیم التیمي رحمه الله وایي نو د ابراهیم علیه السلام نه بعد به څوک په امن کې شي او مطمئن به شي چې او زه ښه یم چې ابراهیم علیه السلام په ځان یېرېدلی دی نو د هغه نه بعد به څوک نه یېرېږي په ځان باندې چې مؤمني او د خپلې عقیدې ورسره غمي نو هغه به یېرېږي لازم به یېرېږي وی الله ما وساته او زامن زما د بوتانو د بندګۍ نه ښه دا د زامنو دپاره قیمتي دعا ده ګورئ اکثر مشران مور پلار د زوی دپاره دا دعا کوي الله دې وی لوی سړی کا الله دې په ډکو منګولو راوله الله دې ډېر مال درکړي وي الله دې یو ښایسته کور درکړي او الله دې بچي درکړي او آخرت دپاره څه نشته بس دغه دنیا دا هغه مور پلار دي چې غریبانانو بس دغه دنیا یې ورته مخې ته ده اوچت مور پلار هغه دي چې ستا د دین ورسره کوي اوس یو پلار لیږي یو مور لیږي الله دې د دین حفاظت وکړه بچیه دا څومره اوچته دعا ده څومره اوچته الله دې د دین حفاظت وکړه بچیه الله دې عالم کا الله دې په دین باندې پوهه کا الله دې د فتنو نه وساته زویه الله دې ایمان مه ګډوډ کوه او دا دعاګانې څوک وایي تاسو دې اورېدلي او دغه یو دعا ده بس الله دې مالداره کا الله دې باچا کا ښه په جاکو کې ورچي صحیح د دعا د دنیا باره کې کول داسې حرام نه دي خو مخکې دین راوله او دا دعاګانې د عرب خلک یې کوي بلکې دوی په وړوکوالي کې هم د بچو ته دغه دعا کوي الله یهدیک الله دې هدایت درکړي تا ته چې غوسه شي ډېر که نه ډېر غوسه شي نو بچي ته دغه ټیم کوي الله دې پوهه که نه الله دې هدایت درکړي او زمونږ وړوکوالي نو ته د خیرو مشین ونیسي دومره خیري ورته وکړي چې د هغه بیا په یو ځای کې نه برابرېږي دومره خیري ورته کړي نو چې سړی لګوي د وړوکوالي نه بچي ته خیري او خیري او خیري او خیري او بیا چې کله بوډاګان شي بیا ورته دغه یو دعا کوي الله دې لوی سړی که الله دې مالداره که الله دې مالداره که الله دې کور درکړي او الله دې قرضې ختمې کړي او الله دې یو ښایسته ښځه درکړي او الله دې ډېر شی بچي درکړي دغه دعاګانې دي نو چې اوس یو پلار زوی ته وایي چې بچیه الله دې د فتنو نه وساته څومره اوچته دعا ده
بچیا الله دې د مرګ سره کلمه نصیب کا او د څومره اوچته دعا ده نو خپلو بچو دپاره داسې دعاګانې غواړي دا دعاګانې د بچو دپاره غواړي دنیا باره کې صحیح د دعا کول شتي خو اول د آخرت غم کوئ د بچو اول به د دین غم کوئ د هغې نه به د دنیا سره ګوري